اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت ناتیا یم برخه په تیره برخه کې مو بیان د سیرت تر دې ځای رسولی و چې د مسلمانانو لشکر مکې مکرمې ته داخل شو. هلته په مکه مکرمه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار ابو قحافه چې په سترګو باندې هم معذور و، شی نه لیدی، د کور څخه لیرې راوتلی و او پر یو غره باندې د خپلې کوچنۍ لمسۍ سره ولاړ و چې حالات وویني. څنګه چې ابو قحافه په خپلو سترګو باندې څه نه لیدل، نو بیا د دغه نجلۍ څخه پوښتنې کولې چې څه وینې. هغې ورته وویل چې یو لوی سیاهي وینم. ابو قحافه ورته وویل چې دا لښکر دی. پس له لږه وخته څخه ورته وویل چې اوس څه وینې. نجلۍ وویل هغه سیاهي سرویشل کېږي. ده وویل اوس ټولۍ ځین جوړېږي. بیا یې وویل چې اوس څه وینې. نجلۍ وویل هغه سیاهي زموږ پر طرف باندې را رهي شوه. ابو قحافه وویل اوس نو کور ته درځه، باید کور ته ځانونه ورسوو. مګر څنګه چې ابو قحافه ډېر سپین ږیری او ضعیفه و، ږیره یې داسې سپینه وه لکه سپین پنبه، او په عین وخت کې په سترګو هم معذوره و، نو پر لارې باندې ډېر کرار کرار تلی. کور ته نه ورسېدلی چې لښکر پسې راورسېدی او ابو قحافه یې بندي ونیوی. اول یې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وروستی، هغه د اسلام په دین باندې قناعت ورکړ او بیا د بیعت دپاره رسول صلی الله علیه وسلم ته وروستی. ول یا رسول الله دا زما پلار دی، بندي یې نیولی دی او دی غواړي چې مسلمان شي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل شیخ ته مو تکلیف ورکړی دی، که دې ماتې ویلې وای زه به ورغلی وای چې بیعت یې راسره کړی وای. دا د رسول صلی الله علیه وسلم رحمت او شفقت دی چې د خپلو اصحابو سره کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل یا رسول الله ته د دې حقدار یې چې دی تا ته راسي. نو ابو قحافه رضی الله عنه مسلمان شو او دا د عجایبو څخه ده چې ابو قحافه رضی الله عنه صحابي دی، زوی ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابي دی، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زامن او لونی د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب دي. حتی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه المسیان د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب دي چې مشهور المسی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دی. څلور نسل ټول د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب دي او بیل ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه بل داسې څوک نشته چې څلور نسل دي د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب دي. دا چې د یو چا څلور نسل د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب دي، دا ابدي شرف او عزت دی چې یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نصیب دی. اوس نو رسول صلی الله علیه وسلم د لشکر سره مکې مکرمې ته په داسې ډول داخل شو چې سر یې د عجز او د تواضع څخه تر داسې اندازې کښته ځړولی و چې د مبارکې ږیرې ویښتان یې د خپل بوده وزن ته رسېدل. دا د رسول صلی الله علیه وسلم عجز او تواضع چې د خپل رب جل جلاله په مقابل کې کوله. کنه په حقیقت کې دا داسې وخت و چې په هغه وخت کې عزت او کرامت، نصرت او کامیابی و، مګر رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې عجز او تواضع کوله او دغه فتح د الله جل جلاله د طرفه بلله. اصلا دا زموږ د پیشوا او لارښوونکي له طرفه موږ ته درس او لارښوونه ده چې د نصرت او د کامیابی په وخت کې خپل رب جل جلاله مه هېروئ. فخر او لوی غرور او تکبر مه کوئ، بلکې تواضع او د الله جل جلاله د نعمت شکر ادا کړئ. رسول صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته ورهیدي او په داسې لوړ اواز سره چې خلک یې اوري سورت فتح وایي. د لشکر اوله حصه چې خیب ته ورسېدله، هغه د زبیر ابن عوام رضی الله عنه ډله وه. منطقه تر تسلط او تر سیطرې لاندې راوستله. خپل افراد او قواوې شاوخوا نشر کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره خیمه ودروله. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم خیب ته راورسېدی. هلته د کافر قریشو هغه کښنی لښکر چې مخکې بیان درته وسو او د څو تنو څخه جوړ شوی و، دا کښنی لښکر هېڅکله دا قدرت نه درلودی چې د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږي، خو بیا هم دوی ودرېدل. په دې طرف کې خالد ابن ولید د خپل لښکر سره مکې مکرمې ته داخل شو. دغه د قریشو کښنی لښکر یې مخ ته ودرېدی. خالد رضی الله عنه ورته وویل یا عکرمه، دا د الله رسول دی او الله جل جلاله مکه مکرمه ورفتح کړه، تاسې هم ایمان راوړي او مسلمانان سئ، دا ستاسې دپاره خیر دی. خو هغو د اسلام څخه انکار وکړ. خالد رضی الله عنه ورته وویل چې خپلو کورو ته ننوځئ، بیا هم په امان یاست، موږ کار نه درلرو. هغو د کورو د ننوتلو څخه هم انکار وکړ. خالد رضی الله عنه ورته وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ د جنګ کولو او د وژلو څخه منع کړي یو، موږ جنګ نه غواړو، د لارې څخه ایسته سئ، موږ پرېږدئ چې موږ تېر شو.
خو دوی دا خبره هم نه منله ول والله مکه مکرمه ته بنسي رسخه داخل مگر په تورو باندې خالد رضی الله عنه ولیدل چې لار بنده ده په مخ کې لشکر ورته ولاړ دي او په خبرو هم نه قانع کیږي نو خالد رضی الله عنه پر خپل لشکر امر وکوي چې درځي د مسلمانانو لشکر وررهیسو او کفار په لار کې ولاړ دي نه ایست کیږي نو خود جنگ شروع شو ډیر شدید جنگ دی چې دغه جنگ په نتیجه کې 28 نفر کفار ووژل شول 40 نفر د قریش څخه ول او 4 نفر د حذیل د قبیله څخه ول دغه د حذیل د قبیله هغه کسان ول چې د قریشو په ملګرتیا جنگ کوي خو د دې وژل شو کسانو په شمېر کې څه اختلاف شته څوک یې 14 یا 14 نفر بولي او د مسلمانانو څخه یو نفر هم نه دی وژل شوی مګر بیا هم د خالد ابن ولید رضی الله عنه په لشکر کې 2 نفر داسې ووژل شول چې هغه د لشکر څخه جلاسي ول او په بل لار باندې روان ول چې هغه 2 نفر کرز ابن جابر بهری او خنیس ابن خالد ابن ربيعه رضی الله عنه ول کله چې کفارو دغه حال ولیدل چې قتل او وژنه په دې کې شروع ده او د مسلمانانو څخه یو نفر هم نه دی وژل شوی نو ټول وتښتېدل عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه تر مکه مکرمه د باندې وتښتېدل د مکه مکرمه شار پرې شوی خالد ابن ولید په تښتېدلو نفر پسې نور نفر ولېږل اول به هغه د حماس ابن قیس قصه درته پرده کم چې التمخ کې لږ بیان وشو چې د مسلمانانو د جنگ لپاره اسلحه سره یو ځای کوله دا سړی دلته په جنگ کې موجود و کله چې د ولیدل چې په جنگ کې ماته خورو او نور ملګری متشتي نو ده هم په تیښته باندې شروع کوله څو خپل کور ته ولاړ او خپل ښځې ته وویل چې هله دروازه را خلاصه ښځې ورته وویل هغه ستا خبرې څه شوې تا ویل په والله زما امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران راولم ستا مزدوران به شي حماس د خپلې ښځې په جواب کې شعر ووایي چې هغه شعر دا رقم انکی لو شهدتی یوم الخندما اذ فر صفوان وفر عکرما واستقبلنا بسيوف المسلمات يقطعن كل ساعدين وجمجما ضربا فلا يسمعوا إلا غمغما لهم نهيت خلفنا وهمهما لن تنتقي في اللوم أدنى كلمة خندمه د هغه ځای نوم دی چې د خالد ابن ولید او د مشرکانو جنگ پکې پیښ شو اوس دغه حماس د خپل ښځې په جواب کې وایي کته د خندمې ورځ لیدلې وای چې صفوان او عکرمه تښتېدل او زموږ په مخه د مسلمانانو داسې توري رالې چې بازوګان او سرونه یې پرې کول داسې وهلې کول چې بې له غمغمې بل شی نه اورېدل کېدی غمغمه هغه اواز ته ویل کېږي چې جنګي قهرمان د جنگ په وخت کې د تورو د وهلو سره کوي لکه زموږ په وطن کې چې د لرګو او د بوټو د ماتېدلو په وخت کې به کم आवाज کوي نو حماس وایي چې د مسلمانانو داسې وهل او تورې راپسې وي چې بې له دغه आवाज بل شی مو نه اورېدی موږ ځغستل او د دې د شاده خوا شرحای او غړمبۍ وو نو پام کوه چې د ملامتۍ یو کلمه هم راته ونه وایه دا د هغه حماس د جنگ نتیجه و چې خپل ښځې ته ویل چې زما دا ټینګ امید دی چې ځل مسلمانان بس تا نوکران کړ خیر مشرکان وتښتېدل او خالد ابن ولید په دغه تښتېدلو خلکو پسې نفر ولېږل علي ابن ابي طالب رضی الله عنه هم په دغه تښتېدلو نفر پسې دی او د هغو څخه 2 نفر تعقیب کړل چې یو عبد الله ابن ربيعه دی او بل حارث ابن هشام دی دغه 2 نفر تښتېدل او علي رضی الله عنه تر شا تور په لاس په پسې دی اغاز غلی او نه پوهیږي چې اوس چیرې ولاړ شي خو هغه دی ته هغه نږدې کور د ام هانه رضی الله عنها کورو ام هانه رضی الله عنها د ابو طالب رضی الله عنه د ابو طالب لور ده او د علي رضی الله عنه خور ده دغه 2 نفر د ام هانه رضی الله عنها کور ته ورننوتل
او وی ویل یا ام هاني امان راکړه هغه ول امان می درکړی دی او دا د کور دروازې ته وروتله ګوري چې یو سپور فارس فزغره او اسلحه باندې پټ دی چې خالد وی سترګې معلومیږي نور نه معلومیږي او بشراره دي او مهانی رو د ته نه و پیژنې چې دا سپور نفر څوک دی فارس ته وویل چې ما دوی ته امان ورکړی دی کار مې پلر علي رو د ته د خپل سره څخه هغه خول ایسته کوي نو شې و پیژندې چې دا مې ورور دی نو ورته ویل یا علي ما دوی ته امان ورکړی دی حضرت علي رو د ته ویل یا ام مهانی دوی زموږ سره جنگ کوي نو نه پرېږدم هغه وویل بیا هم کڅوم جنگ کوي خو ما امان ورکړی دی جوار مې ورکړی دی علي رضی الله عنه والله تر هغه به د کور د دروازې څخه نه را سره وځي ترڅو چې د دوی په باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم امر نه راغلی زه انتظار ورته کوم چې د دوی په باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم څه اراده ده دا هغه کسان دي چې د صلح ټول لارې پرېښولې او یوازې د جنگ لارې خوښه آیا اوس د دوی په باره کې د ام هاني جوار او امن قبليږي کیا ام هاني رضی الله عنها وویل زه په خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځم او پوښتنه ځین کوم ام هاني رضی الله عنها معلومات وکړي چې رسول صلی الله علیه وسلم چیرې دي ورته ویل سواله چې خیب تبلاړه سه ال تفخیب کې رسول صلی الله علیه وسلم نو دا خیب تورله په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم په خیمه کې او غسل کوي چې د فتح یا د شکر المنز ادا کړي رسول صلی الله علیه وسلم غسل کوي او حضرت فاطمه رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم لور هغه پرده ورته نیولې ده پټي او مهانی رضی الله عنها اجازه وغوښتله اجازه ورکول شو رسول صلی الله علیه وسلم د پردې د شاسخ خبري ورسره کوي او مهانی رضی الله عنها وویل یا رسول الله حارث ابن هشام او عبد الله ابن ربيعه راغلي او ما امان ورکړی دي رؤوف او مهربان رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل یا ام هاني هر هغه چاته چې تا امان ورکړی دي موږ هم هغه ته امان ورکړی دي نو هغه دوه نفر د ام هاني رضی الله عنها په امان او په جوار باندې د مرګ خلاص خیر د مکه مکرمه پر شار باندې د مسلمانانو فورت تسلط راغلی داسي قوت او طاقت نشته چې د مسلمانانو سره دی وجنګي خالد ابن ولید د خپل لشکره سره خیب ته راورسېدی رسول صلی الله علیه وسلم ورجخ کړ یا خالد ایا ما نوې امر کړی چې جنگ مکو خالد رضی الله عنه یا رسول الله والله نه پر شولم لار نه راکول ترڅو چې جنگ ته مجبور شو رسول صلی الله علیه وسلم دغه عذر قبول کړي او ملامتیا نه ورته وویل د هغه سونه پر څخه چې په مرګ باندې محکوم شوی و عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه دا تر مکه مکرمه د باندې وتښتیدل عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح او حبار ابن الاسود دنه په مکه مکرمه کې پټ شو هند بنت عتبه دا هم پټ شو نو د هغه سونه پر څخه ځینی ووجل سول ځینی وتښتیدل او ځینی پټ سول هغه چې پټ سول د هغه کسب لږ ورسته درته بیان شي کله چې حالات څه آرام سول او د مکه مکرمه د فتح ټول کارونه سره ته ورسېدل رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان سره راټول کړ او د کعبه شریفې په طرف باندې رهي شو مهاجرین او انصار د رسول صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا باندې روان دي رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان په تکبیر ویلو امر کړ رسول صلی الله علیه وسلم تکبیر وایي او مسلمانان هم د رسول صلی الله علیه وسلم سره تکبیرونه وایي د مسلمانانو لشکر 10000 نفر د کعبه شریفې و طرف ته ورلهي دي ځینې قریش د خپل کورو څخه ورته ګوري او د جنو څخه بیره تللې ده او د باندې راوتلې دي ځکه ویل دل چې مسلمانانو پر ټول مکه مکرمه تسلط او سیطره پیدا کړ او خبره د خطر یا د جنگ د پیښېدلو د حالت څخه ووتله حتی د مکه مکرمه جنو مشران ولیدل چې نور هم امن او امان قائم دي شي نه پیښیږي نور اوتل او ناستي او د منظر او د حالت ته ګوري چې په دې جمله کې حارث ابن هشام هغه د ام هاني په کور کې امان اخستي او هغه ناستي ابو سفیان او څو نور نفر هم ناستي مسلمانانو ته ګوري رسول صلی الله علیه وسلم پر اوش باندې سپور دی او مسجد حرام ته ور داخل شو اول حجر اسود ته ورلې هغه مسخ او په طواف شروع وکوله البته دغه طواف بیل احرام او کالو کې رسول صلی الله علیه وسلم پر اوش سپور دی طواف کوي ځکه غواړي چې خلک یې وویني او پر رسول صلی الله علیه وسلم اقتداء او متابعت وکړي رسول صلی الله علیه وسلم پر بیت الله باندې طواف کوي او د سورۃ فتح آیاتونه تلاوتي چې د سره آیاتونه د سورۃ فتح تلاوتي بیا تر ډیر ځای پورې
د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو کشنی لکړه ور سره و چې په دې طواف کې به هر وخت د حجر اسود او محاذات یا برابر تر ورسېدي حجر اسود به په دغه لکړه سره مسح کوي او بیا به د لکړې سر مچ کوي پس د طواف د زمزم ساته ورلې غواړي چې دغه څخه اوبو وچشي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل خزه د دې څخه د بیرېدلې چې خلک به بیا د بنی هاشم سره پر دغه اوبو منازعه او جنجال وکړي نو ما به خپل سولاغه ورشو کړي وای او به راکشي وای یعنی کزما بیر او خو پر دې باندې نه وای چې سقایا به د بنی هاشم د لاس ووزي نو ما به خپل او راکشي وای او که رسول صلی الله علیه وسلم په خپل او راکشي وای نو دا به زموږ د لپاره سنت ګرځیدلې وای چې هر چا به خپل او راکشي نو په دې صورت کې سقایا د بنی هاشم د تصرف او د لاس څخه وتله رسول صلی الله علیه وسلم ژغ وکي ول عباس چیرې دي ځکه عباس او د سقایا یا د حجانو د اوبولو او د حاجانو د اوبو د رسولو مسؤل نو هغه ته ول یا عباس مشته اوبره وکړه عباس رضی الله عنه د زمزم د څخه د چشل د فار اوبره وکړي بیا عباس رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکوله ول یا رسول الله ستا هغه کور ته ځي چې په مکه مکرمه کې دی مقصد هغه کور چې رسول صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه ژوند کوي هغه د خدیجه رضی الله عنها کور رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل آیا عقیل مشته کور یا یو ځای راپریږي شي دي عقیل د ابو طالب زوی و کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه څخه هجرت وکوي او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم لورو هجرت وکوي نو کور خالی پاتې شو څوک نکی اوسېدل څوک کاله پر دغه حال باندې پاتو بیا نو عقیل هغه د رسول صلی الله علیه وسلم کور خرڅ کړي او قیامت هم واغسته نو د رسول صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې کور خرڅوي دي او د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ څخه یو چا خرڅ کړی دی چې هغه عقیل دی او د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی دی نو اوس نسم کولای چې سړی ته ورسم او ورته وایم چې دا زما کور دی رسول صلی الله علیه وسلم نو له سورځي په مکه مکرمه کې پاتې شو او په خیمه کې اوسېدی ځکه کور یې نه درلودي چې الته کې اوسېږي بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې قریش دی راوځي او را دي شي قریش راووتل او د کعبه شریف سره ورته راټول شول رسول صلی الله علیه وسلم د صفا غونډۍ ته وختي او ډیره عظیمه خطبه وویله د الله حمد مجد او عظمت بیان کړي د الله جل جلاله او ثنا او صفات ووي پر خپل ځان درود او سلامتی وویل او بیا د اسلام د احکامو په بیانولو شروع وکوله هغه د جاهلیت عادات او کارونه لکه شرک او قتل او قتال او د یوبینو تویول د لغوه کړ په دې ځای کې سود او ربا هم حرام کړ او بیا رسول صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې و فرمایل چې د جاهلیت ټول کارونه زما تر شو لاندې دي یعنی عباس او بیهوده دي تر دې ورسته نه اعتبار لري او نه عمل پکېږي اوس اسلام او د اسلام قوانین او احکام هغه مراعاتيږي او عمل پکېږي اسلام او د هغه احکام پر خلکو باندې امر دي د جاهلیت ټول عادات او رسومات رواجونه او کارونه ټول لغوه دي بیل سیدانه او سقایه او رفادیه څخه یعنی د بیت الله الحرام اهتمام او غمخوردګنی چې دې ته سیدانه ویل کېږي او د حاجانو د اوبو او د خړلو خدمت چې دې ته سقایه او رفاده ویل کېږي دغه کارونه پر خپل ځای پاتې دي د دغه دوه کارو فخر او شرف پر خپل ځای باندې محفوظ او باقی دي ځکه دغه دوه کارونه لوی او مهم کارونه دي خدمت هم دي او څخه هم بخښه ده مګر د جاهلیت نو ټول کارونه او ټول فخرونه دا ټول پالتو او لغوه دي به قریش ته هغه خپل مشهور جمله وویله چې ورته فرمایل یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بكم ای قریش تاسو څه فکر کوئ چې زبستاسو سره څه وکم هغه وویل د خیر امید مودي مهربان ورور او مهربان وراره رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل زه تاسو ته داسې وایم لکه یوسف علیه السلام چې خپل ورونو ته وویل لا تثریب علیکم اليوم زما له طرفه نن پر تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته ورزي تاسو آزاد یاست یعنی زما د جزا څخه عفو یاست او بخښنه مې درته کړې ده رسول صلی الله علیه وسلم ټول اهل مکه ته عفو او بخښنه ورته وکوله ستاسو خود قریشو هغه بد عملونه بندیزونه جنگونه ازارونه هغه به مټول په یاد وي چې د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په مقابل کې کول مګر نن ورځ د بدلی او د انتقام ورځ و رؤوف او رحیم رسول صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه ټول اوسیدونکو ته تر هغه ټول بدو کارو تیر سو او عفو ورته وکول
اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم دلته په مکه مکرمه کې دی، په مکه مکرمه کې پورا امن او امان دی، د مسلمانانو لشکر موجود دی، رسول صلی الله علیه وسلم دلیه دی او د خلکو په مابین کې ګرځي، څوک د دین او د اسلام پوښتنې ځین کوي، څوک ستړي مسي ورسره کوي، څوک د حال او د احوال پوښتنه کوي. اسلام په مکه مکرمه کې پورا مسلط دی، مسلمانان پورا واکمن دي. چې په دې وخت کې یو واقعا پیښه شو، هغه دا چې یو نفر چې نوم یې فضاله ابن عمیر اللیثي وو، دغه سړی د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو د پاره روان شو او د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو اراده یې درلوده. نو یو خنجر د ځان سره پټ راواخستی، غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم په ووهي. په دې وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم پر کعبه شریف طواف کوي او فضاله په ډیره آرامي سره د رسول صلی الله علیه وسلم پر طرف باندې ورهیدي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې شو، رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فضاله دول هو یا رسول الله، فضاله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ځان سره دې څه خبرې کولې؟ هغه ول یا رسول الله د الله ذکر می کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وخندل، ځکه د په نیت خبرو او ورته ویل یا فضاله د الله څخه مغفرت وغواړه. دم وویل استغفر الله. رسول صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس د فضاله پر ځیګر ورکشي شوی او ورته ویل د الله څخه مغفرت وغواړه. فضاله ویل استغفر الله. رسول صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک ځین راپورته کړ. فضاله وایي د مخ ته دې چې رسول صلی الله علیه وسلم لاس را باندې کشیږي، د مځکه پر مخ باندې د هیڅ چا سره مې دونه عداوت او دښمنی نه و لکه د رسول صلی الله علیه وسلم سره. خلاص یې لا نو راسي استکړی چې د الله په ټول مخلوقات کې داسې شی نه و چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ماته ډیر محبوب او خوښ وي. یعنی په دایو لحظه کې رسول صلی الله علیه وسلم تر ټول مخلوقات او موجودات راته ګران او محبوب وګرځیدي. دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم یو معجزه ده چې دلته ښکاره شوه. کله چې فضاله د دې ځای څخه رهي شو او خپل کور ته ځي، هلته په لاره کې یو ښځه وه چې فضاله به د هغې ښځې سره ناوړه تعلقات درلودل او کله کله به د هغې ملاقات ته ورتلی. هغې ښځې ولیدل چې فضاله را روان دي، نو یې ورته وویل چې راسه او چې خبرې سره وکړو. فضاله د هغې ښځې غوښتنه په بیتو او په اشعارو سره وررد کړ. څنګه چې هغه بیتونه په عربي دي، نو زه به د دې خالي ترجمه درته رانکړم. فضاله وایي دې ما ته وویل چې راسه چې مجلس او خبرې سره وکړو. ما وویل یا دغه کار الله او اسلام پر ما منع کوي. که ما رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د فتح په ورځ نه وای لیدلی چې بوتان یې ماتول، نو زه به درغلی وای، مګر د الله دین مې د ورځې په مثل باندې روښانه ولیدی. او شرک دونه تاریک دی چې تاریکۍ پټوي، یعنې تر تاریکۍ لا تاریک دی. نو فضاله د هغه ښځې غوښتنه نه قبوله. اوس نو ځینې خلک لمونځونه کوي، ځینې طوافونه کوي، رسول صلی الله علیه وسلم ناست دي او اصحاب کرام شاوخوا پر راګرځېدلي دي. داسې معلومیږي لکه د 14 سپوږمۍ چې په شپول یا په حال کې وي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ شو او د خلکو په مابین کې ګرځي. هلته ابو سفیان یو ځای ناست دی، په فکر او په چورت کې ډوب دی. په دې حالاتو کې فکر وي او د ځان سره وایي چې اوس چې مکه مکرمه تسلیم شو، زه باید څه وکړم؟ اوس څنګه کولای شم چې اهل مکه او قریش سره راټول کړم او د ځینو عربو څخه مرسته وغواړم، بیا یو لښکر جوړ کړم او د مسلمانانو سره وجنګېږم. ابو سفیان په دې فکر کې غمجن ناست دی، د ځان سره نقشې جوړوي چې څنګه به په دې کار کې کامیاب او موفق شم. په دې فکر کې ډوب دی چې پر اوږه یو چا لاس ورکشې شوی. داسې مخ ورته راواړوي او ورته ویې کتل رسول صلی الله علیه وسلم ورته ولاړ دی او ورته ویې ویل یا ابو سفیان، هغه وخت به دې نو الله ذلیله کړي او وبه دې ښویوي، یعنې که ته لښکر سره راټول کړې نو به دې الله ذلیله کړي. ابو سفیان وایي چې دلته مې نو اسلام زړه ته داخل شو. څوک دی چې د زړه په حال باندې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه په پوسو چې دا کم فکر وای، په هغه فکر باندې الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم خبر کړ. ورسته عتاب ابن اسید او ابو سفیان او حارث ابن هشام د قریشو دغه درې نفره سرداران سره ناست دي او مسلمانانو ته ګوري چې څنګه پر مکه مکرمه غالب او فاتح شول. هلته په دې وخت کې د لمانځه وخت شو. رسول صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه امر کوي چې لوړ کعبه شریف ته وخیژه او اذان وکړي. بلال رضی الله عنه لوړ وخته او په اذان کولو شروع وکړه. عتاب ابن اسید وویل الله د اسید سر شو کول چې دغه مری نه ولیدي چې لوړ په کعبه شریف باندې اذان کوي. نو زما د پلار سره خدای شو کول چې د دې مری خبرې نه واورېدي، ځکه په دې خبرو باندې هغه ته ډېر قهر ورکړي.
حارث ابن هشام وویل مگر زه په والله که پوه سم چې دغه دین حق دی متابعت به وکړم. ابو سفیان چپ خوله ناست دی څه نه وایي ځکه دته لږ وخت دمخه د رسول صلی الله علیه وسلم سره هغه کیسه پیښه شوه چې د زړه حال یې ورته ووایي. خو وروسته یې وویل چې والله زه هېڅ نه وایم که ما یو څه وویل په والله دغه شګه به رسول صلی الله علیه وسلم ته حال ووایي چې د هلته یو کوچنۍ ډبره پرته وه هغه ته اشاره وکړله ول دغه شګه به حال ورته ووایي. پس له لږه وخته سره رسول صلی الله علیه وسلم دغه د دې منطقې ته راورسېدی نو دوی ته ور وګرځېدی او ورته ویې فرمایل زه په هغه شي خبر سوم چې تاسې سره ویل یا عتاب الله د اسید سره شوه کول چې دغه مرې نه ولیدی چې سربیره په کعبه شریفه اذان کوي. یا حارث که ته پوه شې چې دغه دین حق دی متابعت به وکړې. یا ابا سفیان که ته یو څه ووایې هغه خبره به دغه شګه ماته وکړي. ابو سفیان وایي چې دلته مې نو اسلام تره و زړه ته ننوتی او زما په زړه کې یې ځای ونیوی. دا مې یقین شو چې محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله دی ځکه د زړه حال هم نه دې پټېږي. عتاب او حارث هم وویل چې موږ شهیدي ادا کوو چې ته رسول الله یې. والله په دغو خبرو هېڅوک نه و خبر او نه څوک زموږ سره راسره و چې موږ ووایو چې هغه دا نفر تا ته خبر دروړي. نو بې له شکه چې ته رسول الله او هغه الله په دغه حال باندې خبر کړي. ورسته رسول صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې چې قریش او نور خلک سره راټول ول پر اوښ باندې سپور شو او خلک یې امر کړ چې د کعبې شریفې څخه لیرې شي. خلک هم لیرې شول او ورته ګوري چې اوس رسول صلی الله علیه وسلم څه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم یوازې پر کعبه شریفه باندې طواف کوي او یو کوچنۍ لکړه یې په لاس کې ده چې د کعبې شریفې پر شاوخوا باندې 380 بوتان پراته ول چې تر دغه وخته پورې هغه بوتان موجود ول. رسول صلی الله علیه وسلم په دا طواف کې په لوړ اواز سره د سورة اسراء 81 نمبر آیات وایي چې هغه دا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دغه آیات شریف وایي او دغه موجودو بوتانو څخه وی وته اشاره کوي. دغه وخت او د حال حاضر خلک وایي بیل دې څخه چې رسول صلی الله علیه وسلم دی دغه بت لکړه یا لاس وروړي فقط چې به په د لکړه سره اشاره ورته وکول هغه بت به چپاسو کبه بت د شاده طرف اشاره وکول هغه بت به پر مخ باندې وغورځیدي او کبه د مخ د خوا اشاره ورته وکول هغه به پر شا طرف باندې وغورځیدي. فقط د رسول صلی الله علیه وسلم په یو اشاره باندې بیل لمسه یا د لاس وروړلو هغه بتان چپ کېدل. خلق او قریش ورته ګوري چې د دوی الها او خدایان دغه یو په بل پسې چپکیږي او ماتیږي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه آیات شریف سره د سورۃ سبا د 30 نمبر آیات هم وایي چې هغه داسې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. او دا آیاتونه رسول صلی الله علیه وسلم په تکرار سره وایي. رسول صلی الله علیه وسلم یوه بت اشاره کوي او هغه ملويږي. دا د مشرکانو هغه باطل الها یا خدایان ول چې په سوو کلو عبادت سوی او اوس یو په بل پسې چپکیږي او ماتیږي. حاضرین کسان وایي چې عجب خدا و هر بوت چې به غزار سو ټوټه ټوټه بسو شنې ډبرې به جوړ شوې هیڅ ځای روغ نه کې پاتې کېدی حتی لو ډبره لا نه کې پاتې کېدل. ښه مثال دا اوس د ناشکن او د چشې لوشي په ځکه باندې ولويږي نو ټوټه ټوټه او ریزه ریزه نو دا بوتان به د رقم ریزه ریزه شو. رسول صلی الله علیه وسلم ټول بوتان مات کړل بیل هبول څخه چې هغه هبول هغه اخیری بوتو چې ډیر غټ بوتو دا یو اخر ته پرې شو. هبول تر ټولو بوتانو لوی بوت و د بوتانو معظم او د مشرکانو د الها او د خدایانو رئیس و. دغه هبول ډیر لوی بوت و چې لوړ په زنجیرانو تړل شوی و او لاندې بیا پر ځمکه په اوسپنه ټینګ او ثابت تړل شوی چې د ځای سي حرکت نه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ورلې او د هبول په سترګو کې ووهي او ورته ویل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دلته نو هبوط په شورې دوسو په حرکت کې سو لکه زلزلہ صفر کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم په سترګو کې وਹੀ او آیات شریف وایي هبول شوري څنګه چې په ځکه کې په اوس پر ټینګو نو په یو ور نسو گزار خو په دغه حرکت کې لکه یو څوک چې شوري اخر گزار سو او پر ځکه ول ویری.
هوبل څنګه چې ډیر لوی او غټ بوت وو مات سو خو مگر لوی ډبرې زیجلا شي دا چې نو لکه هغه نور بوتان چې به مات سو کشنی ټوټه بسو بلکې د غټ ټوټې جلا شي رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام امر کړل چې نور هم مات کی هغه هم ولاړ سول او وبلې ټوټه کړي دغه بوت د هغو خلکو په لاسو باندې مات سو چې یو وخت د دغه بوت عبادت کوي او الٰه بلې قریش خپل الها او خدایان ته ګوري چې ټوټه سول نو اسلام زړه ته داخل شو ځکه هغه باطل الها یا خدایان هغه ټول تباہ او برباد شول او د هغو بیوسی ور معلومه شو د بوتانو اوله شروع هغه و چې د عمرو بن لحی په واسطه او جزیره العرب ته راوړل شو او دا د خیر البشر صلی الله علیه وسلم پر لاس باندې اخر او انتها و نو د بوتانو د عبادت شروع د عمرو بن لحی په واسطه باندې او اختتام او اخر پای د رسول صلی الله علیه وسلم پر لاس باندې و محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیدي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد